څلورم جنکشن کې د شبکې اصلاح، عوایدو راټولونې او ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي لوی پرمختګونه شوي. د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د څلورم جنکشن له لارې د میرویس میدان په ګډون د دشت برچي ګڼ شمېر برخو، سیلو، قلعه واحد، قلعه شاده، د درېیمې او څلورمې کارتي یو شمېر برخو، دیبوري، سرکاریز، ګلخانه، دهنو او صفا ښارګوټي اړوند له 58,000 زیاتو پیرودونکو ته برېښنا ورکول کیږي. د کابل ښار نورو سیمو په ګډون د څلورم جنکشن اړوند ساحو کې هم له پخوانیو زورواکو څخه د پورونو ترلاسه کولو او ناقانونه مزو پرې کولو ستونزې ډېرې وي چې تیرو نږدې 2 کلونو کې سلګونه ترومزي کشف او پرې شوي او د 126 میلیونه پورونو څخه له 80 میلیونه افغانیو زیات ترلاسه شوي دي. په لسګونه داسې میټر اوس هغه ثبت سیستم نه و، خو موږ هم د خپلو کارمندانو په توسط باندې هغه پیدا کړل، بیا مو هغه ثبت سیستم کړل. له هغه نه باوجود ډېر زیات شمېر صندوقان چې دلته خراب وو، هغه د ضایعاتو د مخنیوي په لحاظ باندې مو هغه رنګ کړو، د هغو جانکلیټو فیزونه دم ټول اصلاح کړو. د څلورم جنکشن مسؤلینو په وینا چې د اضافه بارو مزو او ترانسفرمرونو ګڼې ستونزې د تخنیکي پیاوړتیا بشپړولو له لارې حل کړي او د دریو اضافه باره ترانسفرمرونو او د یو شمېر فیډرونو اضافه بارۍ ستونزې به هم له ټاکلي پلان سره سم ژر حل شي. د برېښنا تخنیکي مسؤلینو په وینا چې د اړوند ساحو د اوسیدونکو له مشرانو سره یې د ګډو ناستو له لارې د برېښنا سپما، د شبکې اصلاح او ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي برخو کې د همکارۍ غوښتنه کړې چې ټولو له کډو ژمنو سره سم همکاري کړې ده. مردم همکاری میکنه طبعا تا که توانشان است در حدود توانشان قطعا ما داریم همکاری کرده. ما اصلا خوش هستیم چون در سه بخوداری هم قطعا همکاری کرده، در جای که اصلاح شبکه باشه قطعا همکاری میکنه. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا خدماتو پراختیا او ډاډمنتیا لپاره کار کوي او له ټولو پیرودونکو غواړي چې د برېښنا ټولو تجهیزاتو خوندیتوب او ساتنه کې همکاري وکړي او د برېښنا لګښت پیسو پر وخت تحویلولو کې ناغېړي ونه کړي.